د محبت د حصول دپاره او د مقبولیت دپاره تاسو دا آیات د نن نه په دې باندې عمل شروع کړئ. الله به تاسو له بې پناه محبت او مقبولیت درکړي. داسې مقبولیت به درته الله جل شانه درکړي چې خپله به حق خیران شي. هر سړی به تا سره د مینې د زړه نه به تا سره مینه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو خویندو د محبت او د مقبولیت دپاره درته یو ډیره مزیدار وظیفه ښیم. د قرآن مجید یو آیات دی. دغه وظیفه درته ښیم او دا وظیفه چې کله تاسو راونیسئ الله به تاسو له یو قسم له هیبت محبت مقبولیت درکړي. په تمام جهان کې به یو مقبول ترین کسي. خلک وایي یاره دا خلک زما نه نفرت کوي، څه داسې وظیفه راته وښوه چې دا خلک زما نه نفرت بیا نه کوي. نن درته چې دا کومه وظیفه ښیم نو همدا وظیفه هم په دې طریقې سره شروع وکړه. انشاءالله چې الله جل شانه به تا ته داسې محبت داسې مقبولیت داسې عزت به درکړي چې دا ټول جهان ورته خیران وي او ته به خپله ځان ته خیران یې. د ستا چې کم حاسدین خلک وي هغه خلک چې د ستا سره بلکل په زړه کې حسد ساتي هغه خلک به هم تا ته خیران پاتې شي چې ده ته الله دا دونه عزت دا دومره مرتبه او دا دومره قدر څنګه ورکړلو. دومره لوی د کمال عمل دی. یو درته یو تعویض ښیم. د دې تعویض یو څو شرایط دي هغه هم درته ویم او یو درته یو وظیفه د عمل دی. دغه عمل درته ښیم نه کو دا عمل تاسو وکړلو او یو وظیفه را نه انشاءالله چې په تمام جهان کې به د الله جل شانه عزتمند جوړ کړي. ډېر لوی قدر به د خلک کوي، ډېر لوی عزت او مرتبه به درته الله جل شانه د دې وظیفې کولو په برکت سره درکړي. دونه مبارک او نایاب وظیفه را. د مقبولیت دپاره په دې وظیفې کې یو ډېر لوی تاثیر پروت دی. درې قسم اعمال درته ښیم. دا ویډیو اخره پورې وګوره چې مکمل پوه شئ. د ټولو اول یو آیات مبارک درته ښیم. کم یو کس چې دا آیات مبارک په غمی باندې کنده کړي خلک دا ګوتمې اچي په دې غمی باندې کنده کړي او یا دا که په دې غمی باندې کنده کول ورته ګران وي نو بیا د دا آیات مبارک په یو کاغذ باندې ولیکي او دا د بیا په دې غاړه کې واچوي. تعویض ورته نه جوړ کړي او په غاړه کې دې واچوي او که غاړه کې نشه چولی نه په دې همت باندې دې وتړي. دې کې یو څو شرایط دی به درته وایم انشاءالله وروستو. نو انشاءالله چې په ټول جهان کې به مقبول شي. چا سره هم ملاویږي یو قسم له محبت ورته الله جل شانه درکړي، یو قسم له مقبولیت عزت به درته الله جل جلاله د دې په برکت درکړي. هغه آیات مبارک دا دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم. دا آیات مبارک ولیکه په دې مټ باندې وتړه یا په غاړه کې واچوه. دغه شرایط درته وایم ښه. دویم نمبر عمل به تاسو داسې کوئ چې سورة محمد دا به ولیکئ او که د زمزم اوبه درته میلاو شولې نو ډېره ښه خبره ده. د زمزم اوبو کې ډېر لوی کمال دی ښه. نو که د زمزم اوبه درته چېرته میلاو شوې د زمزم په اوبو باندې ووینځه او دا سورې محمد وڅکه. دا سختونه دي. او که د زمزم اوبه درته نه میلاویږي بیا د یو داسې پاک کوي اوبه چې هغه تا ته 100% یقین وي چې دې کوي اوبه پاکې دي. بیا د هغې کوي په دې اوبو باندې دا سورې محمد چې کوم تا لیکلی دی نو دا ووینځه او هغه اوبه وڅکه. 2 اعمالو شول. دریم به د سملاستو په وخت کې د الله جل جلاله دا نوم ډېر وي. الله 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 الله. د سملاستو په وخت کې په داسې حالت کې بس چې تاله په دې حالت کې خوب هم درشي دا ذکر کې او په دې ذکر کولو کې تاله مکمل خوب درشي د ستا سترګې پټې شي. دا عمل جاری ساته. انشاءالله چې الله به داسې مقبولیت او داسې محبت او عزت درکړي که نه چې دا ټول جهان به ورته حیران خپل ځان ته به خپله حیران چې الله ما ته څنګه دومره ډېر عزت راکړلو. تاسو ته ما ویلو چې د دې تعویض یو څو شرایط دي به درته وایم. دا تعویض چې کله تاسو ولیکو په دې غمی باندې تاسو ولیکو یا تاسو په کاغذ باندې ولیکو په سپین کاغذ باندې او هغه تاسو غاړه کې واچولو یا تاسو په دې مټ باندې وتړه. د دې خبرې لحاظ به ساتئ چې دا د قرآن مجید یو آیات دی
او د دې قدر د دې عزت په موږ او تاسو باندې لازم دی. د دې قرآن مجید د دې آیات به حرمتي برانه غوړي چرته کې اون شي د دې قدر به موږ کوو او دې قدر دا دی چې کله دا تا په دې غاړه کې اچولې دي یعنی د آیات په دې مټ باندې تړلې دي نو یو چې کله باتروم ته ځې نو د غاړې نه دا تعویض وباسه ولې دا د قرآن مجید آیات دی دا بخر پرېږده. دویمه خبره چې په دې مټ باندې دې اچولې دي د مټ نه وباسه بهر په یو پاک محفوظ ځای کې کېږده ولې د قرآن مجید د دې آیات بې حرمتي چېرته ونه شي. یا ته یو بل د ګندګۍ ځای ته ورتلې نو د قرآن مجید د آیات چې دی د آیات مبارک به داسې کار وکړي چې د سینې نه وباسه د دې دغه نه مرۍ نه وباسه د غاړې نه یا په دې مټ درې مټ نه وباسه په یو محفوظ ځای کې کېږده د ګندګۍ ځای ته چې ګورې دا قرآن مجید د آیات یو نه سي. بل دا تعویض موږ له کار کوي او که نه کوي نو موږ له تمام کارونه هغه الله جل جلاله کوي لیکن په تعویض کې اثر الله جل شانه شي دا زمونږ عقیده وي. تعویض موږ له کار نه کوي لیکن دا زمونږ یو وسیله ده چې دا موږ الله ته وسیله کوو. الله ما سره څه نشته د ستا دا پاک کلام دی ستا دا پاک کلام ما راواغشتو خپل ځان سره یې محفوظ کو الله د دې کلام په برکت د دې کلام په وسیلې باندې زما دا کار وکړي نو دا د الله یو پاک کلام دی دا موږ الله ته وسیله کوو. نور تعویض چاله څه نه کوي لیکن کو دغه رنګې بطور وسیله د الله جل شانه ته بطور وسیلې کې او بیا ځان سره وساتې نو بالکل جایز دی د ستا په باندې الله جل شانه ضرورتونه پوره کوي لیکن زمونږ به کامله بروسه کامل یقین په الله جل شانه باندې ځکه چې زمونږ د تمام کارونه تمام کارساز زمونږ د ټولو کارونه جوړونکی ذات هغه صرف الله جل جلاله دی. نو د محبت د حصول د عزت د حصول دپاره مې یو ډیر زبردست عمل درته وښولو بالکل تاسو کولی شئ تاسو ټول ته مکمل د دې اجازه شته دی هر یو سړی هر چا د دې مکمل اجازت دی هر څوک د دې نه مکمل پیدا اخیستلی شي.